څخه راځي به حاجي صاحب نظر هم د ځان سره ولرو. حاجي صاحب السلام علیکم، جوړ په خیر. په خیر اوسې، کور مولا. ډېره زیاته مننه. د کوم ځای څخه راغلی حاجي صاحب؟ د غزني څخه. څونه خوشحاله یاستئ د خپلو امنیتي ځواکونو څخه چې د هېوادوالو په خدمت کې دي؟ له امنیتي ځواکو څخه دومره خوشحاله یم چې سر و مال ټول تر دوی قربان کړم. دا یوه مسله. او بل هدف مې له دې غازیانو څخه دا ده چې دوی له ملت سره ښه انسانیت، ښه اخلاق وکوي، لکه څنګه چې قرآن وایي چې انک لعلی خلق عظیم. بل دا مې ارزو له دوی څخه ده. او دغه یو ارزو لرم چې که دا امارت خدای مکړي ما دا الله ته سوال کړی که امارت په افغانستان کې نه وي، الله جل جلاله دې ما ته ژوند نه راکړي. زه ژوند له الله نه غواړم. که دا امارت نه وي او یو فاسق و فاجر و فاحش حکومت راځي، الله دې ما ته بالکل ژوند نه راکړي. الله دې ما اولادو ته ژوند نه ورکوي. زه له دې امارته دومره خوشحاله یم. امارت دې خدای تل تر تله لري، تاسو دې خدای تعالی اوږد عمر ورکړي. حاجي صاحب د کابل په ښار کې